لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم يولد خالقي متعال فانكر بعز الجلال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګل احمد مسلم و چې د هلمند ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې کله یو متقي او پرهیزګاره انسان وفات کیږي، هغه له مرګه وروسته الله او د الله رسول ویني که نه ویني. د الله رب العزت لیدل د آخرت په ورځ د مسلمانانو لپاره په جنت کې دا حتمی مسئله ده. یعنی جنتیان به په جنت کې د الله رب العزت په دیدار باندې مشرف کیږي. همدارنګه جنتیانو ته به په جنت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحبت او قرب حاصل وي. په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر درود ویلی وي او اخلاق یې ښایسته وي. پاتې شوه د دنیا مسئله. د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده چې د الله رب العزت لیدل په خوب کې دا ممکن دی. نو که موږ د خپلو اسلافو مناقب ولولو، هغه مطالعه کړو، د امت د اسلافو نه په کثرت سره دا ثابته ده چې هغوی په خوبونو کې الله رب العزت لیدلی دی. همدغه مسئله علامه تفتزانی رحمه الله په شرح عقاید کې 115 صفحه کې او ملا علی قاری رحمه الله په شرح د فقه اکبر کې په 123 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. اما پاتې شو چې کله یو انسان وفات شي د هغه برزخي ژوند شروع شي. نو که هغه ژوند په دنیا کې د الله رب العزت د احکامو په رڼا کې د پیغمبر علیه السلام د لارښوونو او د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړی وي، کله چې هغه نه پوښتنه کیږي من ربک، دا به وایي ربی الله. او چې کله ترې پوښتنه کیږي وما دینک، دا به وایي چې دین الاسلام. او چې کله ترې پوښتنه کیږي من نبیک، دا به وایي چې زما نبی او رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو الله رب العزت به د ده دا قبر یو باغ د باغونو له جنت نه جوړ کړي او تر بعث بعد الموت پورې چې د قیامت ورځ کېږي د الله رب العزت په نعمتونو کې به دا همداسې وي. اما دا چې مړ شي لیدل د الله او د الله د رسول، دا مسئله ما چیرته نه ده لیدلې. درنو دوستانو، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.